د خیال نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې مې ومنئ. د ناولونو د لړۍ په دوام دا ځل تاسو د یوه په زړه پورې ناول وروستي مرچل ناول ته رابولو. د دغه ناول لومړۍ برخه زه عبدالجلیل جوهر تاسو ته وړاندې کوم. د عربو له بیابان نه د اسلام چینه وخوټېدله او هغه شګلنې دښتې چې په پیړیو د سیلانیانو د پام وړ نه وي د زمانې د څار مرکز شوې. د جهالت په ترږمیو کې سرګردانه انسانیت چې د لارښوونې د کوم لمر انتظار و، هغه لمر د پاران له غونډیو راپورته شو. په هغه ورځ چې د امینې په ګلاب، د عبدالله په بچي او د عبدالمطلب په لمسۍ د محمد صلی الله علیه وسلم نوم کېښود، د فطرت انځورګر د نړۍ په نقشه کې کوم نوی رنګ خپراوه. تقدیر د نړۍ د قومونو لارښوونه عربو ته سپارله او د نړۍ تاریخ لیکونکو یو نوی باب لیکه. د رحمت پرښتو د غلامۍ او جهالت په زنځیرونو تړلې ټپي شوی انسانیت د ازادۍ، ورورولۍ او برابرۍ درس ورکاوه. د عربو سارایانو لات او هبل مات کړل. او پر نړۍ د رحمت د وریځو په څیر خپاره شول. د دوی تورو وسپنه او هره وسپنه غوڅه کړه. د دوی تهذیب، مدنیت او اخلاقو پر ټولو تهذیبونو، مدنیتونو او اخلاقو بری وموند. هغوی د نړۍ څخه د فساد د ونې جرړې غوڅې کړې او د انسانیت په بڼ کې یې په خپلو وینو د سولې او امن خړوبې وکړې. د کفر تیارې د ماسپښین د سورو په څیر ورټولېدې. د قیصر او کسرا د استبداد ماڼۍ ویجاړې شوې. د اسلام د غازیانو د بری جنډې یوې لور ته د البرز د غرونو په واورینو څوکو او بل لور ته د افریقا په شګلنو دښتو کې رپېدې. د آسونو په یو وخت کې په ختیځ کې د هندوستان او په لویدیځ کې د هسپانیې په سیندونو اوبه څښلې. 1400 کاله وروسته اوس هم یو مورخ په حیرانۍ دا پوښتنه پوښتي چې د عربو د آسونه تګ غیر معمولي ګړندی و او که قدرت د دوی په مخ کې ځمکې ته نغښتل ورښودل. دا یو انقلاب و، یو روښانه انقلاب. تقدیر د عربو د شګو زرو ته ځلا ورکړه او هغه یې د نړۍ تیارو ګوټونو ته واستول. خو 600 کاله وروسته یو بل انقلاب راغی، یو تیاره انقلاب. ښایي د اسلام ډیوه چې په پیړیو کومې تیارې په مخه کړې وې له څلورو خواوو نه ورټولې شوې او د ګوبي په صحرا کې یې پناه اخیستې وه. ښایي د هغه اور سکروټې چې عربو په اوبو کې مړې کړې وې د ګوبي د دښتو په سرو ریګونو کې پټې شوې وې او پټې بلېدې. 600 کاله انتظار وي چې د اسلام ساتونکي کله ویده کېږي. حقیقت دا دی چې له یوې مودې راهیسې د اسلام دردمن ساتونکي خوب وړی و او د کفارو 600 کاله ځکه مړه و چې د لومړنیو پیړیو د غازیانو داستان دوی ته د اوبو د څاڅکو په څیر و. د اسلام دښمنانو ته عباسیانو د دولت تش او راسته محلونه هم د نه ماتېدونکو برجونو او کلاګانو په څیر ښکارېدل چې د هغوی پلرونو په لومړۍ هجري پیړۍ کې د لویو واکمنو تاجونه تر خپل قدمونو لاندې کړي وو. نږدې 600 کاله وروسته د جبر او ظلم هغه هوس چې د روم او ایران د ماڼیو په کنډوالو کې ویده وو د ګوبي دښتې د یوه شپانه په وجود کې راویښ شو. د هغه شپانه نوم تومچین وو چې د چنګیز خان په نوم مشهوره شو. د نړۍ هغه فاتح چې د بخت پیړۍ یې د وینو په سمندر کې لامبو وهله چې د برخه د تیارو د توپان لارښوونه وه. د دغه چنګیز خان په مشري د منګولیا وحشي قبیلې د یوې سیلۍ په څیر پورته شوه او د تهذیب هره ډیوه یې مړه کړه. د نړۍ په 4 خواوو خپاره شول. 600 کاله د مخه چې کوم نسیم د عربو له دښتې نه راچلېدلی و هغه د انسانیت پر بڼه د رحمت غمې وورول. خو 600 کاله وروسته چې د ګوبي له دښتې نه کومه تالنده راښکاره شوه په هغه کې د
نسیمونو پر ځای د چاودلو اور غورځونکي غرونو تودوخه او اورونه وو. او د دې دودونو وریځې تر بړستنې لاندې د هغه ورینې مادې سیلاب وو چې ښارونه او کلي یې وسوځول او پرې تیر شو. د بابل او نینووا د کنډوالو په لیدو چې د انسان روح د تقدیر په ورانیو اعتراف کوي، هغه د تاتاریانو د ورانۍ توپان په وړاندې هیڅ هم نه دي. د مهذبې نړۍ لپاره د چنګیز خان د پوځونو د جګړې تکتیک بالکل نوی و. نړۍ هغه ته یوه پراخه ښکار ځای ښکارېده. د شپنو قبیلو سره د اسانو هیڅ کمی نه و. پر پسونو او وزو برسېره دی د اسانو په غوښو او شیدو ګزاره کوله. پر دې علاوه دی د ځنګل د هر ځناور غوښه خوړه. د ګوبي په دښته کې د ښارونو او کلو نوم او نښان نه و. که به چېرته باران وشو نو دغه شپانه به همالته ولاړ. او تر څو به یې چې څاروي د هغې سیمې ټول شنه ونه خوړل، دی به هلته پاتې کېدل. او چې بیا به کوم چا دا خبر راوړ چې په پلاني ځای کې څو څاڅکي باران شوی دی، نو دی به هماغه لوره ته مخه کړه. کله کله به د نوي څړځایونو پر سر د یوې قبیلې له بلې سره لانجه راغله چې زورورې قبیلې به د کمزوري قبیلې د څارویو د اخیستو نه علاوه د هغې نارینه او ښځینه هم مریان کول. ځکه خو به کمزورو قبیلو یو له بله اتحاد وکړ او یو ځواکمن سړی به یې خپل مشر وټاک. د ژمي په موسم کې به د شمال د سړې هوا په سبب دغه ټولې سیمې دوزخ ته ورته یخني لاندې کړې وي. د ریګونو پر سره به د واورې څادر وغوړېد. د وښو د نه موندلو په وجه یې د شیدو څاروي وچ شول. او دی به د تودوخې په موسم کې د ذخیره کړي وچو غوښو په خوړلو مجبوره شو. کله کله به توندې سیلۍ را بالوتې او د دې کېږدۍ به یې ورسره بال وځبلې او څومره به یې ترې په یو او بله کړې. له طبیعت سره دایمي مقابله له دې خلکو نه زیات کلک او د زغم خاوندان جوړ کړي وو. څو ورځې به د آسونو پر شا پاتې کېدای شوی او په څو ورځو وږي جنګېدلی شوی. چنګیز خان د لویو سردارانو د ځپلو نه وروسته هغوی د ځان تابع کړل. بیا یې د شپنو تاتاریانو په مخ کې د هغو هیوادونو نقشې کېښودې چې هلته شنه فصلونه، ښایسته باغونه او شنې ورشوګانې وي. د لوټمار هوس ټول بربریان د چنګیز خان تر جنډې لاندې راټولېدو ته وهڅول. تاتاریان په ګاونډیو هیوادونو د وږو عقابانو په څیر ورپرېوتل او هغه ولسونه چې آرام ژوندانه تنبل او سسته مخته کړي وو، د دوی پر یرغلونو تاب را نه وړ. په څو کلونو کې د چنګیز خان پوځونو په شمال او ختیځ کې زیات هیوادونه ونیول. ګاونډي هیوادونو د هغې ګړندیو بریاوو ته حیران وو. دوی به په یوه ورځ د څو ورځو پړاوونه وهل او په یوه وخت کې به یې څو ځایه پر نورو هیوادونو یرغل کاوه. هغه قوم نیکمرغه دی چې خلک یې په ځوانۍ کې له تورو سره لوبې کوي او په بډاتوب کې د خپلو بچیانو د آسونو جلبونه نیسي او دوی ته د غزا لار ورښیي. احمد بن حسن د طاهر د آس جلب نیولی د خورما بڼ ته ننوتل. هغه لږ لرې نور هم ورسره د تلو هیله من وو، خو طاهر ورته وویل نور زحمت مه کوه، ما ته اجازه راکړه. احمد بن حسن د آس جلب د طاهر په لاس کې ورکړ. ویې ویل طاهر اورېدلی مې دي چې د بغداد د ونو سیوري ډېر یخ دی. زویه چې هلته ولاړ شي وده نه شي. او پر زید هم پام کوه، هغه ډېر ساده سړی دی. د بغداد د امیرانو د ویښیارو د هغه سادګي کله کله د حماقت تر حده زیاته شي، خو د هغه زړورتیا او ایثار د هغه په هره خامي پرده غوړوي او جبرانوي. طاهر وویل ته ډاډه اوسه، زه هغه خپل ډېر غوره دوست ګڼم. احمد بن حسن خدای پامان وویل او د آس جلب یې پرېښود.
طاهر بن یوسف په هغه وخت کې زیږېدلی و چې د صلاح الدین ایوبي توره د اسلامي نړۍ په لور د اروپا د عیسویانو د ځواکونو مخه نیولې وه. په تیره پیړۍ کې یوه لوري سلجوقي ترکیانو د بغداد د عباسي خلیفګانو له کمزوري نه ګټه اخیسته. د تغرلبیک، الپارسلان او ملک شاه په څېر فاتحینو په کومنده یې د ارمنستان، کوچنۍ اسیا او شام پراخې سیمې په خپله لویه پاچاهۍ کې شاملې کړې وې. بل لوري د روم د بحیرې په څنډو کې له بازنطیني امپراتورۍ نه ډېرې سیمې لاندې کړې وې. په 463 هجري کې سلجوقي ترکانو بازنطیني پوځونو په ملا زجرد کې پرېکنده ماتې ورکړه. د سلجوقي ترکانو د پرله پسې پرمختګ له ویرې عیسوي پادري دوهم اربین په اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د اسلامي لښکرو د سیلاب د مخنیوي لپاره یوه شریکه جبهه جوړه کړي. د پاپ غوښتنې تر یوې مودې پورې څه خاصه نتیجه ورنه کړه. د اروپا پاچاهانو د سلجوقیانو تورو ته د خپلو ټټرونو ډال کولو لپاره یوازې د ثواب او د آخرت وعدې کافي نه بللې. هغوی ته د دنیا د ګټو په خاطر له سلجوقیانو سره جګړه د شاهین په ځاله د لاس نه نویستل نه کم خطرناکه نه و. خو په دې وخت کې یو فرانسوي راهب اوچت شو او هغه ناڅاپه د اروپا خلک د اسلامي نړۍ پر خلاف راوپارول. د دغه راهب نوم پتریس و. هغه صلیب اوچت کړ او په خره سپور شو او په ټوله اروپا راوګرځېد. د هغه له شلېدلو زړو جامو او لوڅو پښو نه مظلومیت خوټېده. په سترګو کې د کسات لمبې وي او په ژبه کې زهرجن نشتر. هغه چې چېرته تلو خلک به پرې راټول شول. هغه به په القدس کې د سلجوقیانو د ظلم خیالي داستانونه اورول. ده به په خپله ژړل او نور یې هم ورسره ژړول. ولس به د ده د هرې وینا له اورېدو وروسته پر صلیب د قرباني سوګندونه پورته کول. چې د ولس جوش او جذبه یې ولیده، د اروپا هر لوی او وړوکی پاچا یې د اسلامي نړۍ پر خلاف د پرېکنده جګړې لپاره چمتو شو. د هلال پر خلاف د صلیب ټوله غوسناکه ځواکونه راټول او سره یو شول. خو د ملک شاه تر وفات پورې دا سیلاب ولاړ و. د ملک شاه د وفات نه وروسته سلجوقي پاچاهي ټوټه ټوټه شوه. د دوی د زوال ګړندیتوب په هندوستان کې د اورنګزیب عالمګیر د وفات نه وروسته د مغولو حکومت له زوال نه هم ګړندی و. د 7 کلو په موده کې د لویدیځ په لوري د اسلامي نړۍ هغه دفاعي مرچل چې د اروپا عیسوي پاچاهانو نه ماتېدونکی بالو په خپله دړې بړې شو او په 491 هجري کې د عیسویانو سیلاب پر اسلامي نړۍ راواوښت. په بغداد کې عباسي پاچاهانو د سلجوقي ترکانو پر زوال آرام ساه واخیسته، خو دوی د عیسویت د ویرونکي سیلاب په مقابل کې څه ونه شو کړای. د 1 کال په دننه کې عیسویانو د سلجوقیانو پاتې ځواکونه هم تر پښو لاندې غوبل کړ. د شام ډیر مهم ښارونه او بندرونه ونیول. د فلسطین او شام سیمې سره شریکې کړې او یو عیسوي حکومت یې پکې جوړ کړ. دغه هیواد د اسلامي نړۍ په زړه د خنجر حیثیت درلود. نږدې 50 کاله وروسته د اسلامي نړۍ د دفاع جذب او جذبه د عمادالدین زنګي رحمه الله د شخصیت په بڼه راڅرګنده شوه او د هغه د سرښندونکو حملو په سبب د صلیب د علمبردارانو په زړونو کې د اسلام د غازیانو پخوانۍ ویره راویښه شوه او د بغداد عباسي خلیفه لومړی د هغه حوصله لوړه کړه او د هغه د میړانې داستانونه چې واورېدل د اسلامي نړۍ په زرګونه سرښندویان یې تر بیرغ لاندې راټول شول. خو د پاچاهي د داخلي ګډوډیو په وجه هغه خپل کار ترسره نه کړای شوی او په بیت المقدس کې د عیسویانو بلې کړې ډیوې د ګل کېدو په حال کې له ګل کېدو نه وژغورل شوې. خو په 1584 هجري کې په مصر کې د صلاح الدین ایوبي اقتدار د هغه ډیوې ته د شمال وروستۍ څپه شوه. القدس یو ځل بیا د اسلام د غازیانو د آسونو پښې ښکلوي. د اروپا عیسویانو ته د صلاح الدین ایوبي توره د سلجوقیانو له تورې نه ډېره خطرناکه ښکاره شوه
او پر فرانسه، جرمني او انګلیس برسیره د اروپا زیاتره عیسوي پاچاهیو خپل زیات جنګیالي په ختیځ کې د عیسویانو د اقتدار لویدونکو ستنو ته د تکیې ورکولو لپاره چمتو کړل. عباسي خلافت دا ځل هم نیغ په دې جنګ کې ګډون ونه کړ، خو د صلاح الدین ایوبي د میړانې کارنامو ډیر زر اسلامي نړۍ پلوي کړه. کله چې د اروپا د بې شمیره پوځیانو له یرغل نه خبره شول، د ترکستان، عراق او عربو زیات سرخندویان راغلل او د ایوبي تر بیرغ لاندې راټول شول. د مدینې د څو نورو ځوانانو په څیر د صلیب په مقابل کې د هلال د جنډې اوچتې ساتلو جذبې احمد بن حسن هم له مدینې نه فلسطین ته برساوه. د هلال او صلیب په معمولی جګړو کې احمد بن حسن د یو بې نومه سپاهي په څیر ګډون کاوه. د هغه د ټولۍ منصبدارانو د په زړورتوب قانع وو، خو هغه پر ځان باور چې د احمد بن حسن د ښې پالنې او تربیې نتیجه به تر یوې مودې پورې د لارې خنډ وو. د هر څومره لوی سړي د خوښې لپاره هم تر خپل نظر او رای نه تیریدو، او هغه د پر ځان دا اعتماد پر غرور او ځان غوښتنې تعبیراوه، او د دوی په ځای ټولۍ سالار یو ترکی وو. د یوې ویاړمنې فتحې وروسته د شپې مهال د صلاح الدین پوځونو په یو پراخ میدان کې پړاو واچاوه. یوې خواته د احمد بن حسن د ټولۍ کومندان له څو نور افسرانو سره د تیرې جګړې د یادونو کیسې کولې. هغه ناڅاپه له یوه سپاهي نه وپوښتل، احمد بن حسن چیرته دی؟ سپاهي ځواب ورکړ، هغه د ونې لاندې د شم رڼا ته کوم کتاب لولي. ترکي افسر بیا وویل، که د هغه له کتابونو لوستلو سره دومره مینه نه وای نو خو سپاهي ترې جوړېدای شوی. وړمه ورځ کټ مټ د یوه سپاهي په څیر جنګېده. هغه 15 تنه نصرانیان ووژل، او زما باور نه کېده چې دا د احمد وي، خو دا د کتابونه به یې له کاره وباسي. یو ځوان چې تر اوسه پورې چوپ ناست وویل، کېدای شي هغه د یوه سرتیري پر ځای د دې لپاره پیدا شوی وي چې د پوځ لارښود شي. یو عام سرتیری ښایي له تورې نه زیات څه شي ته اړتیا احساس نه کړي، خو یو سالار او کومندان کتاب ته له اړتیا څخه انکار نشي کولی. ترکي کومندانانو په کړسن د خندا کې د ځوان د خبرو د تریخوالي پټولو هڅه وکړه. ویې ویل، نو د بغداد اوسیدونکي ټول منصبداران او سالاران دي، هغه یوازې کتابونه لولي؟ ځوان ځواب ورکړ، د اسلامي نړۍ بدمرغي ده چې د بغداد اوسیدونکي له کتاب سره د توري ضرورت نه احساسوي. کنه نو د اسلامي نړۍ هر سپاهي به د دې تر کومندې لاندې جګړه د ځان ویاړ بلله. د مشال رڼا نه د لیریوالي په سبب ترکي سالار خپل مخاطب ونه پیژند. هغه لیک په تریخه لهجه وویل، دا د احمد بن حسن دوهم ملګری له کومه شو، ته لیک راوړاندې شه. ځوان له ګوښې راوچت شو او د سالار په مخ کې ودرېدو. سالار ته یې وویل، هی هی یوسفه، نن دې ژبه ولې وچلېده؟ کښېنه، زه د هر توریالي په لیدو خوشحالیږم. تا په خپله لومړنۍ جګړه کې زموږ شاباسي ګټلې ده، خو دې ته دې پام لره چې دلته د بغداد د خلکو په باب کې له خلکو سره نیک نظره نشته. یوسف جدي ځواب ورکړ، د خبرو په وخت کې زما ذهن د خلکو په رایو کې نه و، بلکې ته وې. زه د بغداد خلک نه د ستاینې وړ بولم او نه مې ستاینه کړې ده. د هغه یادونه هسې راغله. اصلي خبره دا به چې سپاهي باید علم زده کړي، کنه زه دا وایم چې توره داسې سرشوخه آس دی چې د علم قضیه ورته پکاره ده. د بغداد له خلکو سره یوازې قضیه د آس ورسره نشته. سالار ترې وپوښتل، زموږ په باب ستا نظر څه دی؟ یوسف ترې وپوښتل، زموږ نه ستا مطلب ځان دی او که د صلاح الدین ایوبي پوځ؟ ترکي سالار د هغه له سوال نه پریشانه شو. د خبرې د اړولو لپاره یې وویل، دغه ځوان په خبرو کې د احمد بن حسن استاد ښکاري، هغه هم راوغواړئ. یو سپاهي جګ شو، احمد بن حسن یې راوغوښت. ترکي سالار ورته وویل، احمده، ته وړمه ورځ کټ مټ د یوه سپاهي په څېر جنګېدلې، زما له تا نه هېڅکله هم دا تمه نه وه. کښېنه. احمد بن حسن ځواب ورکړ،
ته باید له خپلو سپاهیانو نه بدې هیلې ونه لرې. تورکیاب سره لیک خجالته غوندې شو. ویې ویل ته له یوسف سره پیژنې که نه دی زموږ نوی ملګری دی. احمد ځواب ورکړ زه ورسره معرفي شوی یم. نن دې څه لوستل؟ ما د خالد رضی الله تعالی عنه د فتحو پیښې لوستې. تورکیاب سره وپوښتل د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بریاوې زیاتې دي که زموږ د پاچا؟ زما په ګمان د هغې زمانې جګړه زموږ د وخت له جګړو نه ډیره معمولي وه او ساده هم. احمد بن حسن ځواب ورکړ ستا نظر صحیح نه دی. زه یې عملي د بخښنې وړ بولم خو ریاکاري د بخښنې وړ نه بولم. ته ښایې د پاچا په مخ کې دغسې خبرې وکړې نو هغه به خوښ کړي. خو هغه اوس دلته نشته. زه دا منم چې له کتابونو نه دې کرکه ده خو دا نشم منلی چې یو مسلمانې مور به د لوی خالد رضی الله تعالی عنه د فتحو کیسې نه وي درته اورولي او تا ته به یې د هغو سترو غازیانو نومونه په درناوي او ویاړ یادولو درس نه وي ښودلی چې په ګېډه به یې ډبرې تړلې، شړۍ به یې واغوستلې او د قیصر او کسرا تختونه به یې تر پښو لاندې کړل. د خالد رضی الله تعالی عنه د وخت زیاتره جګړې داسې وي چې د مسلمانانو د یوې تورې په مقابل کې به د دښمن لس تورې درېدلې وي. زما په خبرو به ته خامخا خفه کېږي. تاسو زما مشر یاست. د جګړې په ډګر کې ستا هره اشاره ماته د حکم په معنا ده، خو هغه هم د دې لپاره نه چې زه ستا یا پاچا صلاح الدین ایوبي خوښي وغواړم، او که د پاچا درناوی زما په زړه کې شته یوازې د دې لپاره چې هغه هم زما په څیر د اسلام یو سرښندوی دی. د داسې غلطو خبرو په سبب ښایي کوم د تاریخ زده کوونکي بې لارې نشي. خو د پاچا په وړاندې داسې چاپلوسي ممکن د ځان خوښونې هغه جذبه په هغه کې راویښه کړي چې د هغه له سببه د بني عباس خلیفګانو د اسلام لپاره د بیکاره بدن په څیر شول. نن ورځ اسلامي نړۍ له سلطان صلاح الدین ایوبي نه ډېره هیله لري، ځکه خو تاسو هغه اوس له خالد رضی الله تعالی عنه او عبیده رضی الله تعالی عنه سره په برابري کې له راتلونکي نه مه بې پروا کوئ. هغه ته دعا وکړئ چې د ډېرو سترو برینو وروسته هم داسې احساس کړي چې اوس یې نوی سفر پیل کړی دی. احمد بن حسن نور هم څه ویل غوښتل چې د ونې له څنګه یو مول وهلی نقاب پوښه راښکاره شو. هغه راوړاندې شو او ویې ویل خدای جل جلاله دې صلاح الدین ایوبي د اسلامي نړۍ د هیلو پر کولو بړ کړي او له چاپلاسانو یې دې وساتي. د هغه په غږ کې غصه، جلال او هیبت وو. اورېدونکي وارخطا شول او هغه ته یې وکتل. هغه چې د مشال رڼا ته نږدې شو نقاب یې لرې کړ. ترکي سالار وارخطا شو، ویې ویل سلطانه. ټول پاڅېدل. صلاح الدین ترکي افسر مخاطب او ورته یې وویل ما ستا خبرې واورېدې، ډېر خفه شوم، ته ناپوهې. ستا سزا دا ده چې د 6 میاشتې به دې له ملګرو نه ځانګړی کښېنې او تاریخ بل ولې. 6 میاشتې وروسته زه پخپله ستا ازموینه اخلم. که تا زه ډاډه کړم نو رتبه دې لوړوم، که نه نو په یوازیتوب کې به دې د ناستې سزا نوره هم اوږدوم. احمد او یوسف ته سلطان اشاره وکړه، ویې ویل تاسې دواړه رانږدې شئ. دوی ورنږدې شول او له سلطان سره نږدې ودرېدل. سلطان ترې وپوښتل له کومه ځایه راغلي یاست؟ احمد بن حسن ځواب ورکړ زه له مدینې نه راغلی یم. سلطان یوسف ته یې وکتل. هغه ځواب ورکړ زه له بغداد نه. تاسو څه وخت زما په پوځ کې شامل شوي یاست؟ احمد ځواب ورکړ زما نږدې 6 میاشتې وشوې او د یوسف 15 ورځې دي. سلطان صلاح الدین ایوبي ورته وویل ته زما په باب د غلطو اټکلونو ګناهګار یې، زه څه سزا درکړم؟ احمد وویل که تا زما ټولې خبرې اورېدلې وي نو زه د ځان د سپینولو په اړه هیڅ نه وایم. سلطان د احمد پر وږه په مینه لاس کېښود، ویې ویل سمدستي زه ستا له ژبې اغېزمن شوم. ما ته ستا د پوځ کمالونه معلومات نشته، ځکه خو تا د 12 ټولیو مشر ټاکم او یوسف ستا په غږ کې د یو پوځي پر ځان اعتماد دی. امکان لري ته ځان وروسته د لوی ذمواري اهل ثابت کړي، خو سمدستي تا د 15 ټولیو مشر ټاکم. تاسې دواړو ته ډاډ درکوم چې زما په وړاندې یوازې میړانه او زړورتوب ارزښت لري، چاپلوسي نه. او د حضرت خالد رضی الله تعالی عنه په اړه ښایي زه خپل احساسات بیان نه کړای شم. کاش زه د مصر د سلطان پر ځای د ستر مجاهد رضی الله تعالی عنه د پوځ یو عادي سره تیری وای. ما ته نه یوازې هغه غازیان بلکې هغه خلک هم د قدر او ویاړ وړ دي
چې د عراق او شام په ډګرونو کې د ستر خالد رضی الله تعالی عنه د پوځ ګردونه لیدلي دي چې دوی به پکې له سترګو پناه شول. زه تر ځان د اسلام غازیانو ته د اوبو رسولو په ترڅ کې شهید شوی بوډا غوره بولم. د خیال نړۍ قدرمن اوریدونکو، د وروستي مرچل ناول لومړۍ برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې چې زه جوهر ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په پاک، لایزال او سپېڅلي رب سپارم.